چې کله یو مؤمن مسلمان صدقه کوي خیرات کوي دی به دغه مال وچاته ورکوي. ایا دغه خلک چې دا زموږ او ستاسې په زمانه کې پر دوکانو باندې ګرځي، پر کورو باندې ګرځي، پر مسجدو باندې ګرځي، دغه مسکینان دي؟ د اسلام مقدس دین موږ ته مسکین راښولی دی چې مسکین څوک دی. نو چې کله یو مؤمن مسلمان صدقه کوي، مال ورکوي، دی به هغه مسکین ته ورکوي چې هغه په حقیقت کې هم مسکین وي. لکه په یو روایت کې راځي د سیدنا ابي هريره رضی الله عنه ده چې بخاري او مسلم دواړو را نقل کړی دی. ویل الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة ولقمتان وتمرة وتمرتان. ومسكين ديته نوای، مسكين دغه نه دی چې دی پر خلکو باندې ګرځي، د چا څخه یوه ګوله ټوله کړي یا دوې ګولې ټولې کړي، یا یوه خرما پیدا کړي، دوې خرمایو پیدا کړي. د انسانانو څخه د دغو یوې ګولې او د دوو ګولو یا د یوې خرما او د دوو خرما راټولونکی دغه انسان مسکین نه دی. ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. اصلا مسکین د الله رسول صلی الله علیه وسلم مشترک شي. و مسکین هغه انسان دی چې دی دونه مال نه لري چې دی یې وخوري، یې پر خپل اولادو باندې وخوري، او دی د خلکو د سوال کولو سره، د خلکو سره د غوښتنې د دې څخه مستغني سي. یعنې یو انسان یوه ګوله ډوډۍ، وچه ډوډۍ نه لري چې دی دغه یوه ګوله وچه ډوډۍ خپله وخوري او پر خپل اولادو باندې وخوري. د دغه انسان دپاره نور فقر کول، سوال کول، پر خلکو باندې ګرځېدل دا نه دي جایز. اصلا مسکین و دغه انسان ته وایي چې دغه یوه ګوله ماړۍ، دغه یوه ګوله ډوډۍ دی نه لري چې دی یې وخوري او دی په موړ سي، یا دی پر خپلو اولادو باندې وخوري او هغه ورباندې ماړه سي. دغه مسکین دی. او د دې سره سره ظاهرا ځان داسې نه یې جوړ کړی لکه یو سوالګر و فقرجن. ولا یفتن له، یعنی مسکین هغه انسان دی چې خپله هیڅ نه لري چې ویخوري، خو ظاهرا ځان هم سوال و فقر ته نه دی جوړ کړی چې خیرن کالي واغونځي، یا څیرې کالي واغونځي، یا څیرې بوټونه او چمپلان په پښو کې، یا هسې د ملنګانو خورۍ په سر کې، یا تسبیح په غاړه کې واچي، دغه ته مسکین نه وایي. ولا یفتن له، یو انسان دی پیژني هم نه، یعنی په ده باندې اثر د مسکنت، د فقر او د سوال هم نه معلومیږي چې ځان یې و سوال او فقر ته جوړ کړی، د خلکو څخه د دی سوال وکړي او د ته د یو څه خلک ورکړي، یعنی خلک یې نه پیژني. ولا يقوم فيسأل الناس، او د دغه مسکین تعریف د الله رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی هغه دا دی پر خلکو هم نه ګرځي چې خلکو ته لاس ونیسي، نه ځان دی جوړ کړی دی چې خلک یې وپیژني چې دا فقرجن دی، سوالګر دی، دته د یو څه ورکړي، او نه پر خلکو باندې ګرځي. دا نو اصلي مسکین دی، او په کور کې داسې څه هم نه لري چې د خپل ځان دپاره یا د اولاد دپاره د ده کفایت وکړي، دی د سوال او د فخر سره وګرځي. دغه نو حقیقي مسکین دی. زموږ او ستاسې په زمانه کې هم باید چې موږ او تاسې و خلکو ته وګورو، بالخصوص چې زموږ او ستاسې کم کلی دی، کور مو دی، وطن مو دی، په دغه کلی او وطن کې چې کم خلک په حقیقت باندې مسکینان دي، هر سړی یې پیژني چې دا مسکین دی، غریب دی، بېوسه دی، خو ځان یې هم داسې نه دی جوړ کړی چې دی د خلکو سوال او فقر کوي، او نه ځان د داسې جوړ کړی دی چې دی لاس ګرځي، دی پر دکانو باندې ګرځي، دی پر بازار باندې ګرځي، دی پر مسجدو باندې ګرځي چې فقر او سوال کوي. دغه انسانان اصلا د دې حقدار دي چې دوی ته یې سړی یو څه ورکړي او د دوی سره کومک وکړي. دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تعریف و د مسکین چې موږ ته د مسکین تعریف وکړي چې مسکین اصلا هغه انسان دی چې څه نه لري په کور کې، خو له چا یې غواړي هم نه. د حدیث شریف روایت بخاري او مسلم دواړو کړی دی. الله جل جلاله دې موږ ته د مسکینانو، غریبانو، بېوسو انسانانو سره د ښه کولو توفیق را نصیب کړي.
الله جل جلاله دې موږ داسې انسانان جوړ کړي چې موږ به د مؤمنانو مسلمانانو سره پر دوی باندې به صدقه او خیرات کوو، پر دوی باندې به انفاق کوو، چې د دغه صدقې او خیرات په برکت باندې الله تبارک وتعالی زموږ دنیا هم سمه کړي او آخرت مو هم سم کړي. په یو روایت کې راځي وایي سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک په یوه ورځ باندې 10,000 درهمه 10,000 دراهم د په یوه ورځ باندې د الله جل جلاله دپاره د الله په لار کې ورکړه و مسکینانو ته. 10,000 درهمه د شپې بیا د الله په لار کې ورکړل. 10,000 درهمه مخامخ د خلکو په مخ کې و مسکینانو ته ورکړل. 10,000 درهمه د خلکو څخه پټ و مسکینانو ته ورکړل. وای الله تبارک وتعالی د په حق کې د دغه عمل د ستایلو الله تبارک وتعالی دغه آیت کریمه نازل کړی دی. د سورة بقره 240 نمبر آیت الله تبارک وتعالی وای نازل کړی دی. مفسرین لیکي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. هغه انسانان چې دوی خرڅوي ورکوي خپل مال د الله په لار کې د الله جل جلاله د رضا دپاره باللیل والنهار په شپه او په ورځ کې سرا وعلانیة ښکارا پټ او ښکارا فلهم اجرهم الله تبارک وتعالی فرمایي دغه انسانانو لره ثواب دی د دوی د رب په نیز باندې، یعنی د الله جل جلاله له طرفه به ودوی ته اجر او ثواب ورمیلاویږي. ولا خوف علیهم نه به پر دوی باندې بیره وي، ولا هم یحزنون او نه به دوی وي غمجن د محشر په ورځ باندې. یعنی الله تبارک وتعالی به دغه مؤمن دغه صدقه چې د شپې ورکړله یا د ورځې ورکړل مخامخ یې ورکړل او پټه یې ورکړل چې په هر وخت کې د صدقه ورکړې ده الله تبارک وتعالی به دغه اجر ورکړي. اجر په دنیا کې هم دی، په دنیا کې هم الله بدله درکړي. اجر په آخرت کې هم دی چې د خدای جل جلاله حضور ته ورسو د محشر په ورځ باندې به انسان د وهم خلاص وي او له غم او له پریشانی به خلاص وي، اطمینان به وي چې الله تبارک وتعالی به زما د نیکو اعمالو اجر او ثواب راکوي. نو الله جل جلاله دې موږ داسې جوړ کړي چې د مسکینانو د بېوسو انسانانو سره کومک وکړو، خو البته د هر مؤمن دپاره در ټولو بهترینه صدقه او خیرات دا هغه دی چې د یو هغو انسانانو ته ورکړي چې هغه بېوسه یې خو په خوله نه وایي، هغه مسکین وي خو ځان یې فقرجن او سوالګر نه یې جوړ کړی. دغو انسانانو سره باید چې کومک وسي لکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې وفرمایل